السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ. دوستانو نوې ویډیو کې درته هر کلی و دوستانو. او په سوشل میډیا د فاطمه ګل چې کوم مراد علي شاه والا ښځه دی، د هغه والا د غلطه ویډیو ډیر په تیزۍ سره روانه ده. نو آیا په هغې ویډیو کې هغه څه حرکتونه کړي دي او کوم کارونه یې کړي دي؟ دوستانو د فاطمه ګل دوبۍ ته لاړه وه چې د دې په وجه باندې د دې د غلطه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوه او د هغې نه بعد مختلف خلکو وکته او مختلف قسمه کمنټونه یې پرې وکړل. دوستانو که تاسو دا ویډیو کتل غواړئ نو زموږ دا ویډیو در سره پوره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شي چې دا ویډیو د کوم ځای نه راغله او څنګه راغله. دوستانو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته اسانۍ سره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو د پښتو د فلمونو مشهوره اکټره او ډانسره فاطمه ګل چې کوم د مراد علي شاه والا ښځه ده او د مراد علي شاه والا پهله چې کومه ښځه وه هغه نیلم ګل وه او د هغې نه بعد بیا هغې ته طلاق ورکړو او د مراد د فاطمه ګل کړي ده او د فاطمه د مراد او فاطمه د دوبۍ ته لاړو یو شو ته چې د هغې په وجه باندې بیا د فاطمه والا ډیر نازک او ډیر په خراب لباس د ویډیو وایرل شوی و چې په هغې کې د ډیر غلط حرکاتونه کړي وو چې کله خلکو کتل نو د هغې نه بعد بیا مختلف قسمه غلط کمنټونه په خلکو کول او خلکو دا خبره کول چې دې ته نه ده پکار دا یو د پښتني په حیثیت باندې داسې حرکتونه کوي او په غلط لباس کې یا بربند لباس کې دا ډانسونه کوي نو د دې ته داسې نه ده پکار. دوستانو زموږ چینل که تاسو نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سره نور ویډیوګانې لپاره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېر مننه، شکریہ.